ریب یو اسلامي پلیټفارم دی او غربي نړۍ ته یو چیلنج دی. موږ کولی شو اسلامي معلومات دلته واچو. کله به داسې شوی وي د شپې په مهال باندې راغلی د ګیلي ډک زړه دې راوړی دی فیسبوک کې پوسټ ترسره کوي د غزا لپاره غږ اوچت نو سهار راځي خپل اکاونټ ته دننه کېږي ګوري چې پوسټ سره د اکاونټ یې له بیخه وباسلی دی. ولې ځکه فیسبوک ځانګړي ګټې په نظر کې نیسي خپلې پالیسۍ لري خو اوس موږ کولی شو په افغاني پلیټفارم کې دا یو نړیوال پلیټفارم دی ریب په ریب کې موږ کولی شو اسلامي معلومات د اسلام د ګټې لپاره د اسلامي لښکرو غږ اوچت کړو دلته بغیر له کوم تاوان او خطر څخه. اوس که ته ووایې چې موږ په لومړي ځل باندې هلته پخې شي نه غواړو دې دپاره هوش پکار دی. هوش څه معنی مثال در کوم هوش داسې یو شی دی ته غلطه لوڅه ویډیو ریپ ته پورته کړه هغه هوش باید په خپله ستا ویډیو را جذب کړي ونیسي همداشان زور پې وکړي ویش کوي او خوله ورماته کړي او ستا اکاونټ له بیخه وباسي دې ته وایي هوش یعنی ای آی سیسټم. لکه تاسو ګورئ موږ راشو فیسبوک ته یو څه ووایو د اسلامي لښکرو لپاره د اسلام په ګټه باندې د مظلومیت د غږ اوچتولو لپاره نو د فیسبوک هوش راشي هغه ای آی سیسټم راشي میټا راشي زموږ پوسټ خوله ور بند کړي همداشان پوسټ وش کوي او اکاونټ مات کړي. ولې ځکه هغه قوي هوش لري. د فیسبوک تر شا لسګونه هیوادونه ولاړ دي لسګونه حکومتونه ولاړ دي ځکه تر دې کچې را رسېدلی دی. په دې راپور کې راغلی دي اروپا په فیسبوک باندې تور ولګوه چې زموږ معلومات او شخصي ډیټا یې مهمه ډیټا یې امریکایانو ته ورکړې ده. نو له دې څخه معلومیږي چې د فیسبوک تر شا د دولتونو لاس دی ځکه تر دې کچې راغلی دی. که چېرته موږ راشو ریب وستایو په هغه کې پوسټونه ترسره کړو خلک ورته موټیویټ کړو ورته رادعوت یې کړو نو انشاءالله یو وخت کې به د اسلامي لښکرو اسلام لپاره غښتلی پلیټفارم ریب وي. اوس خبره دا ده ته د یو چا څخه پوښتنه وکړه آیا ریب اسلامي کلتور او عنعناتو ته ژمن دی؟ هو. آیا دا د مسلمانانو لپاره یو ښه ګام دی؟ بالکل. آیا دا د افغانانو لپاره یو پرمختګ دی؟ هغه وایي هو بالکل. ولې نه ستایې؟ نو راځو ریب کې موږ ویډیوګانې اپلوډوو انشاءالله یو وخت کې نړۍ تر کچې رسیږو.